دوستانو ما پسې مه ژاړئ. زما ژوند د یو لوی سفر برخه ده. دا برخه ټول سفر دی، خو ټوله سفر نه دی. زموږ د سفر دغه برخه نه ټوله هیڅ ده او نه به هیڅ ده. موږ ظاهرا له نشته شته یو او له شته نشت کیږو. زموږ تر اوسني شته مخکې او وروسته ډېرې خبرې دي. په چمن کې د نن ګلان د پرون ګلانو پر خاور راپورته سوي دي. زه پر لار د نازولو د نازک بدن پر خاوره روان یم او سبا زما د غرور ککرۍ د یو بلبل هوس تر پښو لاندې ده. دنیا همداسې روانه ده. دا جهان زما په راتلو اباد دی، خو زما په تلو نه نړېږي. موږ دې نړۍ ته خوشي نه یو راغلي. د یو کار لپاره دلته یو. کار مسؤلیت هم لري او د مسؤلیت درک درد دی چې هوښیاران یې حس کوي. ګورئ، هوښیاري او تعقل هغه وخت مطلوبه نتیجه ورکوي چې د عشق په غېږ کې واده وکړي. د مسؤلیت درک چې د عشق سره مل وي یو لوی درد او کړاو دی چې ډېر ورڅخه بیریږي، خو ځینې خوند پر اخلي. نو ځکه ځینې کسان خوښ وي چې غافل او له عرفاني پوهې لرې وي. تجربو ښوولې ده هغوی چې ځانونه ډېر پوه او هوښیار بولي، هوښیاري خوښه ده، خو کوښښ کوي چې د هوښیارۍ له مسؤلیت او درد څخه وتښتي او غفلت، مخدراتو او مسکراتو ته پناه یوسي. نشه کسان غواړي د یو څه وخت لپاره له خوده بې خوده او له هغه درده چې له مسؤلیته ناشدی لرې وي. څرنګه چې عشق د دوی د عقل لارښود نه دی، نو ځکه په دغه درد کې خوند نه ګوري او غواړي دغه تریخ په ترخو مات کړي. په دغو هوښیارانو کې یو شمېر داسې هم شته چې د مسؤلیت دغه درد دومره پر سخت وي چې موقتي تېښته چاره نه ګڼي. دوی له ډېرې هوښیارۍ ځان وژنه کوي څو د دغه دایمي درد دایمي علاج وکړي. دوی یا نه پوهېږي یا یقین نه لري چې دې نړۍ ته د یو مطلب دپاره راغلي دي، که نه بیا ځانونه نه وژل. دا ځکه حقیقي پوهه او د مسؤلیت درک له دندې سره عشق پیدا کوي. انسان د خپل کردار ادا کولو ته متوجه کوي او د مسؤلیت له انجامولو خوند اخلي. دا دنیا له عشق پیدا او په عقل چلیږي. عشق مور ده چې عقل یې په غېږ کې کمال ته رسیږي، که نه عقل معیوب او لار ورکوي. رحمان بابا فرمایي دا دنیا د خدای له عشقه پیدا کړې، د همو مخلوقاتو پلار دی ده. بل ځای فرمایي پتنګانو لره خدای په اور کې ورکړه، هغه عیش چې بلبل په ګلزار کا. د هغوی چې عقل د عشق په غېږ کې نه دی لوی سوی، جرأت یې لږ وي او اعتماد په نفس یې کمزور وي. داسې کسان له راضیه او صافیه مقام څخه چې په عشق اباد دي و اماره بالسوء ته تنزل کوي. دلته څوک ډېر کمزوره او له هر څه متنفر کیږي او لکه یو وحشي جناور کله چې د دنیا په روڼو اوبو کې خپل مخ وویني ځینې وویریږي او تښتي. هغوی چې ځان وژنه کوي په همدغه رنځ اخته دي. ځان نور ګټور نه ګڼي، له ځانه تښتي او خپل د وجود شمع او رڼا د یارانو پر محفل نه پیرزو کوي. بازم په تیاره کې پرېږدي او ځینې ځي. هغوی نه پوهېږي چې د یو کار لپاره پیدا دي. څوک چې له کاره تښتي نور یې وجود ته ضرورت نشته او په یو شکل د اشکالو به صحنه حتما خوشي کوي. د داسې خلکو زړونه د وجود د کیف کافي پوهه او تفقه نه لري. سترګې حقیقي بصیرت نه لري چې هغه څه وویني چې په کار دي او غوږونه یې د فطرت د تقاضا اواز نسي اورېدلی. دغسې خلک پښتو کې ځانونه بېشته ګڼي، د لازم کردار له ادا کولو ځان کاږي. بې له شکه دوی د خپل شان څخه د ناخبرۍ سزا ویني چې یوه سزا همدغه ځان وژنه ده. البته استشهاد بیل دی. دوستانو تشویش مه کوئ. پر ما د ژوند پیټی هومره بار نه دی چې زه یې نسم وړی. ما ته هومره راپشا دی چې توان یې لرم. په دغه تکلیف کې زه راحت یم. د پیټي د بار په وخت کې لکه امیدواره مور د سبا په امید یم
او اوسنی درد د وروسته راحت په هیله پورین تندیغ زغمم. کله چې پیټی کښېږدم هوسا کېږم، نو ځکه زه له مرګه نه ویرېږم. زه د هر زاړه پر ځای ځوان تر هر ژمې وروسته پسرلی او په هر مرګ کې ژوند وینم. هغوی چې ځان وژني په نیستۍ کې راحت ویني. دوی په نیستۍ کې هستي نه ویني. که له یوې خوا لوی رودو ته ډېرې شیلې او خوړونه راخلاص دي، خو ډېرې ویالې هم ورڅه جلا کېږي. اوبه یې پر مځکو او باغونو لګېږي او ورکېږي. دغه له نظره ورکې اوبه بل ځای بیا سره پورته کوي. همداسې زموږ دنیا هم ده، ورته راځي او ورڅخه ځي. څرنګه چې زه په نیست کې هست او په هست کې نیست وینم، نو ځکه دواړه راته معنا لري او له الهامه ډک دي. له نیست څخه نه ویرېږم. هست غنیمت ګڼم او د نیست لپاره کار کوم. دا ځکه بیا هست کېږم. موږ چې یو نهال ږدو، د میوې لپاره یې ږدو. آیا موږ د دې دپاره د یوې ونې شپه او ورځ کلونه زیار باسو، روزنه کوو چې فقط ورته وګورو او بیا ځینې ولاړ سو؟ زه هم دې نړۍ ته د یو مطلب لپاره راوستل سوی یم. کله چې مې خپل کردار ادا کړي ورڅه ځم به. په دې ترتیب زه دلته د یو کار لپاره راغلی یم. زما راتګ دلته نه یوازې دا چې عبث نه و، بلکې ډېر مهم و. که نه زه نه راستول کېدم. زه شمه یم، محفل ته راغلم، دنده مې د محفل روښانول و. هغه مې وکړه. البته زما مفیدیت د ویلې کېدو سره تړلی دی. شمه د رڼا لپاره ده. که زه رڼا کوم باید ویلې سم. د زیار سره خولې تویېږي. دا خبره بیله ده چې زه د عاشقانو په محفل کې ویلېږم او که په یو خلوت کوڅه کې چې باد مې ژوند هره لحظه تهدیدوي. د دې پروا م نه لرم چې زه په یو کتابتون کې بل یم او که په غوجل کې. زما دنده همدغه وه او ختمېږي. رڼا کوم، ویلې کېږم او ځم. دا چې ځم خود به ځم. چې دنده مې خلاص سي نو ولې به پاتېږم؟ چې پاته سم نو څه به کوم؟ زما تګ حتمي دی، خو راتګ مې ډېر مهم و. نو ځکه خپل راتګ او د دې دنیا ژوند مبارک و غنیمت ګڼم. تر خپله وسه کار ورته کوم. د مرګ او تر هغه وروستۍ مرحلې هم استقبال کوم. د هغه لپاره هم دا اوس تیاری نیسم. زه وارخطا نه یم. دا ځکه هغه دنیا مې هم د دې دنیا تصور په چوکاټ کې تنظیم سوې ده. دوستانو چې مړ سم ما پسې مه ژاړئ. مرغه له تنګ قفس آزاد سو او د لازمان او لامکان پر لور د خپل اصل سره وصل کیږي. تاسې چې زما مړی له حته تاکوئ، غم مه کوئ. د غنمو دانه اول شخیږي او بیا راپورته کیږي. پورته کېدل یې په شخېدو کې ده. دا دانه به حتما راپورته کیږي. دا ځکه په همدغه منظور شخیږي. هغه میوه به کوي چې په ذات کې پرته ده او کار ورته سوی دی. زما اصل او تخم ښه دی. باغوان مې هم ډېر ماهر او مهربان دی او انشاءالله زما روزنه سمه سوې ده. زه یو څوک وم چې دلته راغلم او یو څوک یم چې هلته ځم. زما مقام لکه دلته هلته معلوم دی. زه درڅخه ځم او په خیر ځم. تشویش مه کوئ. د خدای په امان. فاروق اعظم. می 9/2021 میلادي کال. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډبره او اوبه. ډبره درنه او اوبه سپکې دي. ډبره هر ځای او هر وخت په خپل شکل څرګندېږي، خو اوبه د هر لوښي شکل اخلي او د حالاتو سره سم ځان بدلوي. ډبره یوازې د جامد په ډول ګورو، خو اوبه د هوا په مقتضا د مایع، غاز او جامد په شکل تغیر مومي. ډبره که پیړۍ پر ځای پرته وي لږ بدلیږي، خو اوبه په کم وخت کې خپل خوند او رنګ دواړه بایلي. ډبره که ماته سي بیرته نه سره یو کېږي، خو اوبه که بیلې سي بیرته سره ورځي. غرونه سرلوړي ولاړ وي او اوبه پر ټیټو ځي. ډبره سخته ده او اوبه نرمي. که ډبره له غره راولویږي، په لار کې واړه شیان تر ځان لاندې کوي او پر تېرېږي. که غټ ممانعت یې په مخ کې راغی، ټکر ورسره کوي. که زور یې په ورسېد، پر تېرېږي، او که نه بیا نو ورته درېږي. حرکت له لاسه ورکوي او جبر ته
په تسلیمۍ د تقدیر انتظار باسي. خو اوبه له لومړي سره کوشش کوي چې موانع د ځان ملګري کړي. غرور نه کوي. سپوکو ته پر سر ځای ورکوي، نو ځکه تر نورو یې په اسانه په ځان پسې کشولی سي. که د اوبو په مخ کې مانع راسي، ټکر نه ورسره کوي، بلکې د فرار لار ورڅخه لټوي. که د فرار لار پر بنده وه، بیا نو صبر کوي. په اتحاد او اتفاق سره ځان قوي کوي چې ځان یې ښه قوي کړي، یا تر مانع ځان باسي او یا مانع او بند ماتوي. ډبره د لوی مانع په وړاندې مقاومت له لاسه ورکوي او ورته درېږي. خو اوبه د مشکل څخه د وتلو د لارې د پیدا کېدو اراده له لاسه نه ورکوي او په هر حالت کې هدف او خپل اصل ته چې رود و دریاب دی، هغه ته د رسېدو تلاش کوي. اوبه په عین نرمۍ کې سرسختې، سازشکارې، لجوجې او هدف ته د رسېدو په لار کې د ټینګ ارادې څښتنې دي. غر که د عظمت نښه ده، نو اوبه د قوت. که غر د تحمل سمبول دی چې واوري او ژیلۍ پر اوري خو له ځایه نه ښوري، اوبه بیا د بردوبارۍ او تحمل ښکاره مثال دی چې درنې کښتۍ پر سینه تېرېږي. غر که په ولاړه دبدبه لري، د اوبو قوت په حرکت کې دی. غر که په ولاړه عظیم دی، اوبه په پروته کې دریاب دی. د غره سر ته کتل که زور غواړي، د اوبو پر سر یا تل کې تلل هم مهارت ایجابوي. د غره سره که څوک احتیاط ونه کړي، رالویږي، خوږیږي او مري. د اوبو سره هم پام پکار دی، که نه څوک غرق کوي او وژني. که د غره په زړه کې خزانې دي، د اوبو په تل کې ملغلرې و دنیا ته. که څه اوبه د ژوند ډېره مهمه وسیله ده، خو انسانان پر وچه غرو، دښتو او ریګو کې ژوند کوي. همدا غرونه دي چې په ډېر تمکین او متانت دریابونه اوبه او د واورې په شکل پر خپلو اوږو ګرځوي. د اوبو قدر په همدې ډبرو او شګو دی. خو اوبو همدغو غرو او رغو ته ژوند وربخښلی دی. دواړه نعمتونه دي، خو هر یو خپل ځای لري. غر او اوبه دواړه قوتونه دي چې ورڅخه ګټه او تاوان زموږ په مهارت اړه لري. پښتانه تر ډېره حده په خوی ډبره دي. زور تر اوسه نه دي اوبه کړي، نو ځکه یې لا دریاب ته لار نه ده موندلې. فاروق اعظم 29 می 2014. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ناکام څوک دی؟ یو چا د ښه سبق ویلو فرصت پیدا نه کوي او یا یې ونه وایه، ځان ناکام بولي. یو ځوان بیکاره دی او پیسه نه لري، ځان خوار او په ژوند کې پاته ګڼي. یو څوک د یو شي ارزو لري خو نه ورسیږي، ځان بدبخت او پاته بولي. یو شمېر خلک په ټولنه کې حتی په خپله کورنۍ کې ځان ته هغه مقام او عزت نه ګوري چې د یې ځان مستحق ګڼي. خلک صلاحیتونه لري خو ځینې یې کار نسي ورڅخه اخیستی. یو چاته نور کامیاب، پربام یا د غره سر ته لوړ ختلي ښکاري، خو خپل ځان په څا یا د سوزانه دشت په ژورو کندو او ګړنګونو کې ګوري. هیڅ امید یې نه وي چې یوه ورځ به دی هم بریالی او ښه ژوند ولري. دی خپلو محدودیتونو ته تسلیم دی او پر خپل وړتیاو بیا باوره دی. ژوند ورته بې معنا، حتی د وجود پر اوږو یې بار ګڼي. سره له دې چې یاد سوي کسان ځانونه ناکام ګڼي، خو زه یې ناکام نه بولم. ناکامي او کامیابي سره تړلي دي. راحت د زحمت زیږنده دی او خوشحالي د غم په زانګو کې زانګي. موږ انسانان محدودیتونه لرو او په دې پراخه او پیچلې نړۍ کې هر څه زموږ په کنټرول او د اختیار په دایره کې نه دي. خو داسې هم نه ده چې زموږ هیڅ په وس نه دي پوره. موږ ډېر څه کولی سو. زما په نظر واقعي ناکام هغه دی چې ولوېد او بیا یې د ځان د راپورته کېدو هڅه ونه کړه. موږ یې له ماشومانو باید زده کړو چې لویږي او بیا بیرته پورته کېږي. لوېدل او پورته کېدل د ژوند یو طبیعي مسیر دی. موږ هغه وخت ناکام یو چې دغه فطري مسیر پرېږدو. په ژوند کې زما د بریالیتوب لوی سبب زما نه ستړی کېدونکی تلاش دی. ما تل په ناکامي کې د کامیابۍ لپاره سرمایه ګذاري کړې ده. غواړم دلته د سترګو حال یو واقعي کیسه درته بیان کړم چې څنګه یو لوېدلی ځان راپورته کوي. پوهنتون کې وم. د عبدالخالق په نوم یو ځوان مې په اول ټولګۍ کې همصنفي و. د ولایت نوم یې د مصلحت په حساب نه اخم. درس یې نه وایه. ناکام سو. بل کالم ناکام سو او بالاخره له پوهنځۍ اخراج سو.
څو کاله وروسته مې عبدالخالق بیا ولید. ما ویل څه کوې؟ ویل پوهنتون وایم. ما ورته ویل ته خو اخراج سوی وې نو بیا څنګه وایې؟ خپل تاریخي سرګذشت یې داسې راته بیان کړي. کله چې له پوهنتون اخراج سوم کور ته ولاړم. په څه کار مې ځان مشغول کړي. د وخت په تېرېدو زما پخواني همصنفیان او همزولي له پوهنتون راووتل. ښه دندې پیدا کړې. ما ته داسې ښکارېده چې هغوی په ژوند کې یو هدف لري او د هغه رسېدو ته روان دي او زه بې هدفه هسې شپه ورځ تېروم. ځان او کورنۍ خطا باسم. د همزولو په لیدو به ما ځان خجل، بې فایدې او واقعي ناکام احساساوه. ډېر ناارام وم چې ما ولې پوهنتون ونه وای. فکر به مې کاوه چې دا مایوسه ژوند به تر کله تېروم. نور مې دا ژوند نه غوښت. یو وار خو د ځان وژنې فکر هم راولوېد، خو هغه مې د دین خلاف وګاڼه او ومې ویل چې که دا دنیا مې خرابه ده نو هغه بله ولې خرابه کم. صرف نظر مې وکړ. نه پوهېدم څه وکم. پوهنتون ته د بیا شاملېدو فکر مې وکړ خو هغه لار بنده وه. دا ځکه قانونا ما بیا د پوهنتون د ویلو چانس نه درلود. خو بیا له پوهنتون ویلو ځان مې د همزولو سیالم نسو ګڼلی. پس له ډېرو فکرونو فیصله مې وکړه چې پوهنتون به حتما وایم. خو څنګه؟ دغه کار ایجابول چې د هېواد مسلط تعلیمي قوانین مات سي. دا ډېر سخت او حتی ناممکن کار و. شخصي پوهنتون نه و چې ما ویلی وای او په دولتي پوهنتون کې بیا ما چانس نه درلود. خو ما اراده وکړه چې بیا یې وایم او دا ناممکن کار ممکن کوم. مور ته مې وویل چې زه کابل ته ځم او تر هغو نه راځم چې یا مړ نه یم او یا پوهنتون کې نه یم شامل سوی. مور مې هر څه قناعت راکاوه چې بچی دلته بل کار وکړه. حتمي خو پوهنتون ویل نه دي، کارونه ډېر دي، په یو بل شي ځان مصروف کړه. ما قناعت نه کاوه. سهار وختي له کوره راووتم. مور مې راپسې ژړل. د کابل په موټر کې کښېنستم او راغلم. په سبا د ارګ مخ ته د اعلیحضرت د راوتلو په انتظار کښېنستم. هر ورځ سهار تر ماښامه به د ارګ دروازې ته مخامخ لرې ناست او دوې سترګې به مې دروازې ته نیولې وې چې اعلیحضرت ماما ظاهرشاه راووسي. وچه ډوډۍ او اوبه به مې راسره اخیستې وه او هغه به مې په داسې حال کې خوړل چې سترګې به مې د ارګ په دروازه کې ښخې وې. یو څو وارې مې شک راغی چې دا به د اعلیحضرت موټر وي، خو یقین به مې نه و. یو څو وارې مې فرصت هم د لاسه ورکړ. د 2 اونیو په تېرېدو سره پوه سوم چې څه اوس وکم. بله ورځ مازدیګر چې د اعلیحضرت موټر راښکاره سو، ما یو دم خیس کړه او د هغه د موټر مخې ته ور ولوېدم او د سړک پر بره اوږد ورته پرېوتم. د اعلیحضرت محافظونو هجوم راوړ او ټول راباندې پرېوتل چې شور ونه خورم. ما لوی لوی نارې وهلې چې اعلیحضرت همایونیه، اعلیحضرته عرض لرم، بیچاره یم، مجبور یم، پر ما ورحمېږئ. اعلیحضرت د موټر تر کړکۍ خپل یاور ته وویل چې راته رایه ولئ. زه یې لاس تړلی په خاورو سپېره ورته راوستم. ویل څه وایې؟ ما ورته وویل ستا قربان سم، غل نه یم، قاتل نه یم، رهزن نه یم او بخشش هم نه غواړم. له خپل معرف پروره پلار غواړم چې ما ته د تعلیم فرصت راکړي. مرګ غواړم خو بې علمه ژوند نه غواړم. که نه دلته ما مړ کړي خون مې در بخښلی دی. د خارج بورس نه غواړم، په همدا کابل کې غواړم پوهنتون ووایم. د دې خبرې په اورېدو اعلیحضرت حیران شو چې زه څه وایم. دا ځکه هغوی د داسې یو ساده او مشروع غوښتنې انتظار هیڅ نه درلود. هغوی شاید فکر کاوه چې کېدای سي د قتل او قصاص کومه قضیه وي چې د عفو یا تخفیف غوښتنه کوم. اعلیحضرت په ډېره دلچسپي راته وویل چې ته غواړې تعلیم وکړې او څوک موقع نه درکوي. ما ټول جریان ورته ووایه چې زه ناپوه او بدبخت وم چې پر خپل وخت مې سبق ونه وایه. اوس پښیمان یم او غواړم ووایم. د ملوکانه ذات ترحم او لطف غواړم. اعلیحضرت راته وویل عریضه لرې؟ عریضه مې ورکړه او راته ویل چې د مربوطه وزارت څه بې احوال واخ. ډېرې ورځې وروسته چې وزارت ته به تلم وراتلم، یوه ورځ وزیر صاحب ور وغوښتم او راته ویل اعلیحضرت ستا د عرض جریان بیان کړي او ویل چې پوهنتون کې باید شامل سي. قانون هیڅ اجازه نه درکول، خو اعلیحضرت ویل یو لار باید ورته پیدا سي. موږ ویل هیڅ لار نسته. بالاخره په مشوره اعلیحضرت یو خاص استثنایی او فوق العاده فرمان صادر کړي او تاسې پوهنتون ته شامل کړاست. دوستانو، عبدالخالق پوهنتون ووایه، فارغ سو او بیا مې واورېدل چې ښه کامیاب او خوشحاله ژوند یې درلود. اوس پوه سوی چې ناکامي او کامیابي څه ده؟ ناکام څوک دی؟ عبدالخالق څنګه ولوېد
او بیرته یې ځان راپورته کړي او څنګه یې ناکامي په کامیابي بدله کړه. فاعتبروا یا اولو الالباب فاروق اعظم. مه ناهیلي کېږه. دا لاندې بیان ما په 1 فبروري 2018 میلادي کې په کندهار کې په غونډه کې کړی دی. اوس یې د حالاتو په مقتضا د صوتي پیغام په شکل تاسو ته وړاندې کوم. دا د الله عز وجل سنت او د طبیعت مسیر دی چې له هرې تیارې وروسته رڼا ده او هر ماښام پسې سبا وي. تر سختۍ وروسته اساني او تر زحمت وروسته راحت دی. شاګي د غم په زانګو کې زانګي او بری د تکلیفونو په غېږ کې لویږي. همدا سختۍ دي چې آرامۍ ته خوند او مفهوم ورکوي. ټینګ ایمان او مستمر کوشش دی چې انسان پر سختیو بریالی کوي. د بریالیتوب درجه د ایمان د قوت او د تلاش په اندازې پورې اړه لري. پر موسی علیه السلام او یارانو یې ډیره سخته وه. د فرعون له ظلمه د سینا پر خوا فرار سول. فکر یې کاوه چې تعقیب به نسي، خو فرعون او لښکر یې ورپسې وه. موسی علیه السلام او ملګري بحر ته نږدې سوه. پوه سول چې فرعونیان یې اوس هم تعقیبوي. وبېرېدل چې څه به کوي. شاته فرعون او لوی لښکر او مخته بحر. د فرار بله لار نه وه. چې څومره د فرعون فوج ورنږدې کېدی هغومره پر دوی د فرار دایره تنګېده او بیره یې ډېرېده. کله چې د فرعون فوج دومره ورنږدې سو چې دوی تر شا لیدی نو د موسی علیه السلام ملګري سخت وارخطا سول او علیه السلام ته یې وویل انا لمدرکون، یقینا ونیول سو. د موسی علیه السلام قیادت رشید، شجاع او پر مضبوط ایمان استوار زعامت و. خپلو ملګرو ته د دغسې سختې ناهیلۍ او شدید بحران په وخت کې پوره ډاډ ورکړي او ورته ویې ویل کلا ان معي ربي سيهدين. هیڅ کله نه، زما سره زما رب دی او هغه به ژر لاره وښي. هغه چې الله عز وجل د لار هدایت ورته وکړي. دوی نجات وموند او فرعون او لښکر یې غرق سول. دلته د موسی علیه السلام پر خپل خدای عز وجل پوره باور او توکل و او قیادت یې رشید او شجاع. همداراز د ابراهیم علیه السلام او د کورنۍ کیسه یې رایاد کو. هغه خپله ښځه او ماشوم زوی د مکې په لویه سوځونکې دښته کې یوازې پرېښول. ښځې هاجر بیبي ابراهیم علیه السلام ته وویل چې آیا دا د خدای امر دی چې موږ په دا لویه بیدیا کې یوازې پرېږدې؟ هغه ورته وویل هو. د هو د کلمې په اورېدو سره هغې ښځې قناعت وکړي او په ډېر اطمینان په هغه وچه سوځونکې بیډیا کې پاته سوه. د دغه ایمان او توکل په برکت هغه وچ دښت اوبه پیدا کړې. هلته ژوند جوړ سو او له هغه ځایه یو عظیم انساني تمدن راپورته سو. کله چې محمد صلی الله علیه وسلم او ابوبکر رضی الله عنه له مکې څخه یثرب یا مدینې ته هجرت کاوه او په لار کې په یو غار کې له دښمنانو پټ وه، هغوی هم په دغسې یو امتحان او ازمایښت کې واقع سول. دوی په غار کې وه چې دښمنان یې پر شاوخوا راوڅرخېدل او محاصره یې کړل. له دښمنانو څخه څو کسه د دوی د غار په خوله کې ولاړ وه او ویل یې دلته دي. ابوبکر رضی الله عنه وبېرېدی چې دښمنانو ونیولو. په همدغه وخت کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته په ډېر ډاډ وفرمایل لا تحزن ان الله معنا، مه ویرېږه الله زموږ سره دی. دا عظیم قاید همدغه ډاډ د هغه ملګری مطمئن کړي چې د کفارو نقشه ماته او د الله کلمه اوچته ده. کلمة الذین کفروا سفلا وکلمة الله هي العلیا والله عزیز حکیم. دلته مې زموږ د چکنور ملا صاحب واقعه م رایاده سوه. د غازی ملا امیر محمد اخوند چې په چکنور ملا صاحب مشهور و کیسه درته کوم. د استقلال د غزا په وار په 1919 میلادي کې د ننګرهار د ازارنو په سیمه کې د فرنګي په مقابل کې د مورچو د کیندلو پر وخت د ملا صاحب سره ډېر لږ کسان وه. ګل امیر شنواري چې د ملا صاحب مخلص و پوښتنه ځینې وکړه چې په دومره لږو کسانو به صاحب د فرنګي د لوی لښکر سره څنګه مقابله کوو؟ ملا صاحب مبارک په ډېر متانت، یقین او قوي روحیاتو ورته ومسل او یې ویل بچی غم مه کوه، په ډېرو سړیو نه ده، الله تعالی به د دې میدان ټولې ډبرې کفارو ته غازیان کړي. د ملا صاحب پر دغه مبارک آیات یقین و چې ډېر ځله یوې کوچنۍ با ایمانې ډلې د بې ایمانو پر یوې لویې ډلې بری موندلی دی، خو په صبر او استقامت. بېشکه الله د صابرانو مل دی. کم من فئة قلیلة غلبت فئة کثیره بإذن الله والله مع الصابرین. همداسې وسوه و سیمې ته د فرنګي د فوج په رسېدو سره له هرې خوا بې شمېره غازیان را پیدا سول. په
پر فرنګي اول ډزم ملا صاحب وکړ او د ده له ډز سره غازیانو پر انګریزي لښکر داسې هجوم ورور چې هغوی یې ټول تارومار کړل. د روسانو پر ټانکونو د افغان مجاهدینو ورختل، سره لښکر او وارسا پاک ته ماته ورکول او په شرمونو هغوی له افغانستان ایستل د معاصر تاریخ یو ویاړلی باب دی. هو که پر دې د یو مسلمان یقین وي چې ان الله علی کل شیء قدیر، د الله هر شی په وس دی او په دې باور وي چې الله اکبر دی، نو بیا یې پر دې هم باید یقین وي چې د نړۍ هر لوی طاقت د الله د طاقت په وړاندې هیڅ دی. هر ظالم او طاغوتي طاقت به د ایمان لرونکو په وړاندې ژر یا وروسته ماتیږي. اوسنی ناورین چې په افغانستان کې روان دی ان شاء الله تعالی به پر افغانانو تیر سي او متجاوزین به حتما شرمېدلي ماته خوري. موږ بري ته هیله من یو او په دغه هیله ژوندي یو. ناهیلي د مسلمان د ژوند په قاموس کې نسته. دا ځکه ایمان او یأس او ناامیدي ناهیلي دواړه په مسلمان کې د یو ځای نه سره جوړیږي. زما تشویش د بهرنیو متجاوزونو نه دی، هغوی به حتما ماتیږي او شرمېدلي به ځي. زما ډېر تشویش تر هغه وروسته دی. موږ داسې یو حکومت ته ضرورت لرو چې د هېواد اکثریت نفوس یې خپل وګڼي. کوم کسان چې خپل نه ګڼي دومره ځانونه تجرید او محروم احساس نه کړي چې توپک پسې راواخلي. زما تشویش همدغه دی. موږ اکثره د ملي قیادت د جوړېدو ستونزې درلودلې دي، خو زموږ هېواد د جرګو او مرکو وطن دی. زموږ پخوانیو مشرانو په دغسې سختو حالاتو کې ملي مشکلاتو ته یوه معقوله لار او ملي لار پیدا کړې ده. عزیز او مقتدر خدای ته دعا کوو چې زموږ دغه تشویش په خپل فضل و کرم په احسن طریقه رفع کړي، په موږ کې د دین او وطن د خدمت جذبه پیدا کړي او د سمې لارې موندلو توفیق را نصیب کړي. آمین یا رب العالمین. وما ذلك علی الله بعزیز. فاروق اعظم.